سلامونه او نیکې هیلې. تمه ده چې صحت په جامو به سمبال وی. د باران هندارې خپرونه ده. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ په دې خپرونه کې زموږ سره تکړه او نامتو شاعران لیکوالان راسره وي. نو نن هم زموږ سره تکړه او ځوان شاعر ذبیح الله بیان صاحب راسره دی. بیان صاحب په خیر راغلی زموږ خپرونې ته. مننه جوهر صاحب، تاسو ستړي مه شئ. ستاسو د چینل لیدونکو ته سلام او مینه وړاندې کوم. هیله ده چې روغ صحت به ولرئ. مننه کوم بیان صاحب چې زموږ بلنه ومنله او زموږ خپرونې ته راغلی. بیان صاحب که په لومړیو کې درته ووایه چې خپله دا شعر څه معنا؟ ښه، د شعر په اړه خو د هغې د شعر د تخنیک له لحاظه تعریفونه شوي دي. ډېرو بیا داسې برداشتي تعریفونه کړي دي. زه به خپل برداشت دا ووایم چې شعر یو لټون دی، یو کاوش دی او یو تسکین دی. دا په دې معنا چې موږ له شعر نه چې کوم هدف وي د شاعر که نه، د شعر د لیکلو نه ډېر خلک دا ګمان کوي چې لکه دا شعر اوس خلک لیکي د دې مقصد څه شه. ځینې وایي چې شهرت او ټولنیز مقام او د تاریخ برخه ګرځېدل دی یو کس که نه هغه شاعري وکړي بیا په تاریخ کې هغه پاتې شي. خو اصل مسله دا یي چې شاعر دا شعر د خوند دپاره لیکي او دغه خوند هغه څه یي چې دی پرې تسکین اخلي که نه. نو زه وایم شعر تسکین دی، لټون دی، کاوش دی، یو مینه ده. ډېر ښه. بیان صاحب که درته ووایه د چا شعرونه زیات اورئ لولئ؟ ښه، په لومړیو کې چې موږ ابتدایي شاعري کوله په هغه وخت کې هم داسې څو کسان لوستل که نه، داسې ځانګړي شاعران به هم لوستل چې هغوی به خوند به یې راکاوه. بیا وروسته کې چې د شعر په اړه مطالعه وکړه، د شعر په تخنیکونو باندې یو څه پوه شو، استادان هم واورېدل، نو بیا مو معیار دا شو چې ښه شعر چې د هر چا وي هغه اوس خوند هم راکوي او کوشش کوو چې ویم لولو او پسې ګرځو چې ښه شاعران واورو. ډېر ښه. بیان صاحب څومره وخت کېږي شاعري کوئ؟ کابو 8 کاله کېږي. ډېر ښه، 8 کاله. بیان صاحب شعر اوري که غزل اوري؟ بس غزل خو خپله شعري. زه به یو غزل درته ووایم مهرباني چې روایتونه ستا قصې ستا دي، روایتونه ستا قصې ستا دي، موږ پکې خو مسلې ستا دي، مسلې ستا دي او په ناروا د خاطر نه درنو، په ناروا د خاطر نه درنو، ځکه زمونږ حوصلې ستا دي. واه ډېر ښه. او خالقه تا نه خو یې ځکه غواړو، ښکلي د ټولې محلې ستا دي، د ټولې محلې ستا دي. او څنګه به ووایو رازق لاليه چې دغه تشې څو پیالې ستا دي. واه ډېر ښه. بیانه ښکلي په دې هم پوه کړه چې د مینې پیمانې ستا دي. واه ډېر ښه، ډېر اعلی. بیان صاحب که درته ووایه په د 8 کالو کې تاسې څومره شعرونه لیکلي تقریبا که تاسو ته تعداد معلوم وي؟ یاره دا معلومات خو ماته ځکه نه کېږي چې ډېره شاعري مې بیرته لرې کړې ده، ختمه شوې ده. ځینې شعرونه رانه ورک شوي دي، ځینې مې ارادتاً لرې کړي دي. نو دا معلومات راته نه کېږي. اوس چې کم شعرونه پاتې دي زه دا هم داسې مطمئن نه یم چې تاسو ته تعداد ووایم، خو کم دي، د ګوتو په شمېر شعرونه به وي. ډېر ښه. بیان صاحب ستاسو کومه شعري ټولګه چاپ شوې ده او کوشش یې کوئ چې چاپ شي؟ نه کوشش خو دا به وروسته بیا که اراده م بدله شو، اوس خو په دې تلاش کې نه یم، ځکه غواړم لا شعر کې پوخوالی راولم، مطالعه وکړم، او که ژوند وروسته به بیا ګورو. ډېر ښه. بیان صاحب ستاسو لومړنی شعر هم په یاد دی؟ یاره نه مې یادېږي. نه دی یادېږي؟ نه. ښه، ډېر ښه. بیان صاحب ښایي بل شعر اورو. ښه، نو زه به یو داسې لنډ غوندې نظم دی، دا به تاسو سره شریک کړم چې زما په حق کې په هر څه باندې خاموش آشنا، زما په حق کې په هر څه باندې خاموش آشنا، په ډېرو منډو دې کړم ستړی لږ خروش آشنا، غوږ راته ونیسه زما یاد فراموش آشنا، زما په حق کې په هر څه باندې خاموش آشنا، په ډېرو منډو دې کړم ستړی لږ خروش آشنا، غوږ راته ونیسه زما یاد فراموش آشنا،
یو څو پوښتنې کوم. یو څو پوښتنې. باندې چې زما زړه ته نه راتلی نو کنستو دی ولې؟ واه چې زما زړه ته نه راتلی نو کنستو دی ولې؟ ګل چې د لرې غورځاو نو اخیستو دی ولې؟ ډېر ښه. عشق مې شعور ته و درغلی راویستو دی ولې؟ ماله بس دغه جوابونه راکړه. واه. ماله بس دغه جوابونه راکړه. او که ته دا وایې چې مجبوره وې له هوش آشنا، که ته دا وایې چې زه بد یم مینوش آشنا، واه ډېر که ښه. ته دا وایې چې به منې شم نو پوش آشنا، زما د مینې مخه نشي نیولی. زما د مینې مخه نشي نیولی. ډېر ښه بیان صاحب. واه ډېر اعلی. ډېر بیان صاحب که دا راته ووایه زده کړې مو تر کومې کچې کړي او په کومه برخه کې؟ ښه، زه د لیسانس دوره مې ده سیاسي علومو پوهنځي کې یم، 5م سیمسټر مې دی. ډېر ښه. بیان صاحب بعضې خلک دي زموږ په هیواد کې داسې وایي چې دا شعر کومه ګټه نه لري، یعنې د شعر څخه موږ پیسې نشو ترلاسه کولی. دې ته ستاسو وینا څه ده؟ نو هر کار خو د پیسو د ګټلو دپاره هم نه کېږي که نه. شاعري دا یو ذوقي مسله ده. ډېر خلک داسې په عامه اصطلاح چې وایي شوق ورته وایي که نه. ډېر خلک شوقونه پالي. ځینې خلک تاسو به لیدلي چې هغوی کوترې ساتي، ځینې طوطیان، ځینې د ګلانو د ساتلو او د پاللو شوق لري که نه. شاعري هم یو شوق دی، یو علاقه ده، او دغه علاقه پالل او لرل دا پخپله د انسان یو فطرتي خاصیت دی که نه. خامخا داسې انسان به نه وي چې هغه د یو علاقه ونه لري، او دا علاقه پالل نو دا زموږ تفریم ده او زموږ یو ډول سکون راکوي که نه د دې کار په کولو او په پاللو سره. بل د شاعرۍ نور اهمیت چې دی هغه په دې کې دی چې شاعري یوازې لفظونه نه دي که نه، په دې کې خبرې دي، او که دا خبرې داسې اسانه کار وای نو هر چا به کولی. زه داسې نه وایم چې لکه شاعران ډېر داسې کار کوي چې مطلب سخت دی، بیخي یو نادر کار دی که نه. خو لکه شاعر چې په کومه پیمانه غږیږي، په کوم طرز کې غږیږي او کوم خیال او تصور دی لري، هغه د یو داسې کس چې هغه شاعر نه دی د هغه د وس نه بهره ده. او دغه خاصیت د خاطر هم شاعري ځانګړی حیثیت لري په ټولنه کې زموږ. بل شاعري د ژبې هم په همدغه شاعري او په ادبیاتو په نورو هنرونو باندې ژوندی. نو شاعري یوه برخه ده. پښتو ژبه کې چې څومره شاعري شوې ده، پښتو په دغه شعرونو سره یادېږي، په دغو شاعرانو سره یادېږي. نو دغه د شعر ګټې دي. ډېر ښه. بیان صاحب څه ته زیاته اړتیا ده په پښتو ادب کې، یعنې لیکوالي زیاته وشي که شاعري زیاته وشي؟ ښه، په پښتو خو متاسفانه چې خواره ژبه به ورته ووایو، ځکه چې په پخوا زمانو کې که څه کار شوی هغه ډېر اثار اوس موږ نه لرو، او اوس وخت کې هم په هغه پیمانه کار نه دی روان پښتو ته لکه باید چې وشي. د لیکوالۍ په برخه کې موږ ډېره اړتیا لرو چې علوم راوژباړل شي د نورو ژبو نه، خپله تخلیق وشي په پښتو ژبه کې، تالیفات وشي که نه. شاعري چې دا خو یو ذوقي مسله ده. شعر هم ضرور دی د یو ټولنې لپاره. انسان دې ته اړتیا لري چې یو ښه شعر واوري، یو دا شعر واوري چې د هغه ذوق پې خړوب شي که نه. خو شاعري چې دا وبښئ لیکوالي دې سره زموږ علوم مخ ته ځي، زموږ په ژوند کې تغییر راځي، موږ له نورې نړۍ نه نور څه راخلو او بیا د خپل ژوند په بهبود کې هغې نه استفاده کوو. لیکوالي نن سبا ډېره ضرور ده پښتنو ته چې باید دې برخې ته کار وکړي. ډېر ښه. بیان صاحب لیدونکو ته شعر وړاندې کوئ؟ ولې نه، یو شعر به زه وایم چې په ما دې کړی څه اثر دی ګله، په ما دې کړی څه اثر دی ګله، ایښی مې پښو کې درته سر دی ګله. واه ډېر ښه. او خولګۍ دې را نه کړه ارمان به وکړې، خولګۍ دې را نه کړه ارمان به وکړې، سبا ته بیا د ګلو کر دی ګله. واه ډېر ښه. او ته خو وعدې کوې خو پوه شه په دې، ته خو وعدې کوې خو پوه شه په دې، عمر د ژمي مازدیګر دی ګله. ډېر ښه. او ستا
غوړېدو باندې زړه ژاړي ځکه ستا غوړېدو باندې زړه ژاړي ځکه په زړه چاودون باندې خبر دی ګله ډېر او بیان خوږې غزلې ځکه لیکي په خوشبویۍ دی معطر دی ګله. ډېر ښه بیان صاحب، واقعا چې خوند یې وکړو. بیان صاحب هر څوک کولی شي شاعري وکړي که نه؟ نو ما مخکې ویلي که نه چې دا یو علاقه ده. نو ځینې انسانان دا خاصیت فطرتي لري شاعرۍ سره علاقه. ځینې شاید دې برخې ته متوجه شوي. بیا د خوشحال بابا شعر دی چې له خوشحال سره که کیني یو څو کاله دا د غره خټک به واړه شاعران سي. نو ځینې به د شاعرانو ناسته کړي، د شعر مطالعه به یې کړي، دې برخې ته به یې توجه کړي، نو اوس به ښه شعرونه لیکي. ځینو به دغه شوق لروده، نو د دغې شوق به دې ته هڅولي چې دوی دې برخې ته راشي، شعر ولیکي او کار پکې وکړي. ډېر ښه بیان صاحب. د خپرونې وروستۍ شېبې هم د لیدونکو ته به یو بل شعر هم وړاندې کړي؟ ولې نه، زه به یو بل غزل به هم در سره شریک کړم چې رحیمه خدایه خلک خفه دي، رحیمه خدایه خلک خفه دي، رحم فرمایه خلک خفه دي، رحیمه خدایه خلک خفه دي، لاره ورخایه خلک خفه دي، د ښار قاتل هم نن سبا وایي، د ښار قاتل هم نن سبا وایي، هسې بې ځایه خلک خفه دي. او دې وړکو بیا هم ښه فتح راوړه، دې وړکو بیا هم ښه فتح راوړه، خو مه یې ستایه خلک خفه دي. او شهیده خدای چې ښه درته مسک شو، شهیده خدای چې ښه درته مسک شو، نو ورته وایه خلک خفه دي. او بیانه خلکو چې کوم ځای اوسو، بیانه خلکو چې کوم ځای اوسو له هغه ځایه خلک خفه دي. ډېر ښه بیان صاحب، واقعا چې خوند یې وکړو. بیان صاحب لیدونکو ته ستاسو پیغام څه دی او لیکوالانو او شاعرانو ته هم ستاسو پیغام څه دی؟ د لیکوالو شاعره طبقه چې دا ډېره خواره طبقه ده زموږ په ټولنه کې. خواره په دې چې په اقتصادي لحاظ ډېر ښه نه دي. نو له ولس نه، له چارواکو نه خو دا هیله لرو چې دې طبقې ته توجه وکړي، لاسنیوی وکړي، حتی که نور څه نشي کولی په دوی باندې د بندیزونو یا د مخنیوي یو هڅه ونه کړي که نه. شاعره طبقه یو څه آزاد خیال لري او دوی داسې ډېر په بندیزونو کې پاتې کېدی نه شي، او که وساتل شي نو زما په خیال چې ډېر به مړاوي شي او دوی به له پرمختګ او له مخکې تګ نه پاتې شي. نو خپله شاعرانو لیکوالو ته مې دا توصیه ده چې دغه برخه چې تاسو انتخاب کړې ده دا واقعا چې زموږ د ژبې د پرمختګ هغه کلیدي لارې دي. نو څومره چې د زړه په اخلاص سره او په خپل توان سره کولی شي دې برخه کې کار وکړئ او د هیواد دپاره، د خپلې ژبې دپاره، د خپل ولس دپاره په دې برخه کې له ناغېړۍ نه صرفه وکړئ. ډېر ښه بیان صاحب، کامیابي دې غواړو. مننه له دې چې زموږ خپرونې ته راغلی او زموږ بلنه مو ومنله. خوشحاله اوسئ. تاسو ښه وخت. مننه لیدونکو چې تر دې دمه زموږ سره پاتې شوئ، او یاد دې وي چې د دې خپرونې مالي حمایت د ګولډن سټار هوټل او رستورانت په غاړه لري. تر بیا ښې چارې.